بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د رمضان میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د ورې میاشتې 26 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په هرات ښار کې د عاطفي بنسټ له لوري د ښاروالۍ ادارې کارکوونکو ته د روژه ماتې میلمستیا. د دغه روژه ماتې خوراکي توکي د دې ادارې 1500 څخه زیات کارکوونکو ته وویشل سوه. د 200 الفاروق الاردو څخه د 80 تنو مجاهدینو فراغت غونډه. دغه مجاهدین د ډریورۍ 2 میاشتنۍ مسلکي کورس څخه د دې قلاردو د ښوونې او روزنې له څانګې فارغ شول. او په هرات کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري یو مسلکي غل نیول کېدل. له دغه کس څخه یو شمېر نغدي پیسې هم ترلاسه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمري یم. د هرات ولایت د پاسپورټ امیر ملا محمد حسین وایي په ورځنۍ توګه 150 ټوګه پاسپورټونه اوسیدونکو ته ویشي. دغه په خبره په وروستي یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 4215 ټوګه پاسپورټونه اوسیدونکو ته ویشلي دي چې له دغه لارې د 1.30 میلیون افغانیو څخه زیات عواید راټول سوي. د هرات پاسپورټ امیر همداراز وایي چې اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ویش لړۍ په دوامداره توګه دوام لري او په پام کې لري چې نږدې راتلونکي کې دغه لړۍ لا چټکه کړي. د پاسپورټ امریت کې دغه مسؤل همداراز ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په دغه امریت کې فساد صفر ته راټیټ سوی او په دې تړاو تر اوسه څو کسان د جال او کمیشنکارۍ په جرم نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. په هرات ښار کې د عاطفي خیریه بنسټ لخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ د ادارې له 1500 څخه زیاتو کارکوونکو ته د روژه ماتې خوراکي توکي وویشل سول. د دغه خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا دوی لا هم په پام کې لري چې دغه شمېر کسانو ته د خوراکي توکو مرستې وویشي. له دې پروګرام څخه یو شمېر ګټه اخیستونکي د دې کړنې ستاینه کوي او د دې ډول پروګرامونو د دوام غوښتونکي دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. دوی د ماښام اذان ته انتظار باسي. د هرات ښاروالۍ دغه خدمتي کارکوونکي چې شمېر یې تر 500 ډیر دي د روژه ماتې میلمستیا ته رابلل سوي دي. د عاطفي خیریه بنسټ مرستیال چې د دغه شمېر کسانو کوربه دی وایي لا هم پر دوی د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. ما امسال دو نوع توزیع داریم، یک در سطح شهر و یک در سطح ولسوالی قریان. در کنار از این همزمان ما برنامه‌های افطاری داریم که به افراد نیازمند اینا را دعوت میکنیم و میزبان افطاری از اینا میشیم. و امروز در ښاروالۍ هرات طوری که شما مشاهده میکنین در جمع زیادی از کارکنان تنظیف ریاست ښاروالۍ هستیم، کسایی که واقعا نیازمند هستند. اینا رو ما امشب افطاری میدیم و انشالله فردا صبح قرار است که بستای مواد غذایی هم برای از اینا توزیع بشه. هغه همداراز زیاتوي چې دوی پلان لري چې د روژې د مبارکې میاشتې له پای ته رسیدو وروسته یوازې په هرات ښار کې شاوخوا 3000 اړمنو کسانو ته د مرستو کڅوړې وویشي. د دې روژه ماتې په میلمستیا کې ګڼ شمېر ګډونوال د دې پروګرام په ترسره کولو خوښي څرګنده کړه او له نورو خیریه بنسټونو یې هم غوښتنه وکړه چې اړمن کسان هیر نه کړي. ما از تمام تاجرهای خیری خواهشمندیم که اونها اگر دست یک مستضعف را بگیرد. خدای پاک به اونها اجر و مزد بده، خدای پاک دستگیر آخرت اینا رو کنه. خیر بینم کاش که مثل امی تاجرهایی که امی تا خیرم مثل از اینا بسیار باشه که دست فقیران بگیرم. د روژې د مبارکې میاشتې له پیل راهیسې د هرات ښاروالۍ د ادارې په چوکاټ کې د روژه ماتې دغه پروګرامونو کې په زرګونو اړمنو کسانو د خوراکي توکو بېلابېلې کڅوړې ویشل سوي دي. د 200 الفاروق الاردو له تعلیمي مرکز څخه د 80 تنو مجاهدینو د ډریورۍ د مسلکي ښوونیز کورس څخه د فراغت مراسم ترسره سو. 2 میاشتې وړاندې د 200 الفاروق الاردو روزنیز مرکز د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت سره په همغږۍ د ډریورۍ کورس په لاره اچولی و چې د لویدیځ زون له 5 لواس څخه 80 تنه مجاهدین یې تر خپل پوښښ لاندې دغه مرکز ته د روزنې لپاره ورواستول چې د یو مراسم په ترڅ کې فارغ سول. په دې غونډه کې د قلاردو مرستیال ملا عبدالشکور بریالي
د پیژند مدیر، د ښوونې او روزنې مدیر او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. مجاهدین وتوانېدل چې په 2 میاشتو کې رینجر او حموي ټانګونه په مسلکي توګه زده کړي. د یادونې وړ ده چې د دغو فارغانو یو زیات شمیر د هرات د ترافیکو مدیریت له لورې له نظري او عملي ازموینې وروسته د موټر چلولو جوازونه هم ترلاسه کړل. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یو مسلکي غل ونیول سو. د هرات ولایت د 14مې امنیتي حوزې منصوبینو د پلټونو پر مهال یو تن د دې ښار له اړوند سیمو څخه د پیسو د غلا په تور نیولی دی. له دغه کس څخه یو اندازه نغدې پیسې هم ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د پوځیانو لخوا یو غلا شوی موټرسایکل کشف او ترلاسه سو. د هرات ولایت د لومړي امنیتي حوزې د پولیسو منصوبینو د دغه ښار د مربوطاتو د پولیسو د عملیاتو په بهیر کې یو غلا شوی موټرسایکل چې څو ورځې مخکې غلا شوی و کشف او ترلاسه کړ. د دې قضیې په اړوند څوک نه دي نیول شوي، خو د اسلامي امارت ځواکونه هڅه کوي چې د قضیې عاملین ونیسي. یادونه دې وي یا د وسیله به د قانوني اسنادو په نظر کې نیولو سره خپل مالک ته وسپارل سي. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یکشنبه هرات ښار نیمه وریځ الوره درجه 22 تیته 11، غوریان وریځ الوره درجه 26 تیته 11، کراخ نیمه وریځ الوره درجه 22 تیته 1 او پشتون زرغان نیمه وریځ الوره درجه 22 تیته 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په هرات ښار کې د عاطفي بنسټ له لورې د ښاروالۍ ادارې کارکوونکو ته د روژه ماتې میلمستیا. د دغه روژه ماتې خوراکي توکي د دې ادارې و 500 څخه زیات کارکوونکو ته وویشل سوه. د 200 الفاروق الاردو څخه د 80 تنو مجاهدینو فراغت غونډه. دغه مجاهدین د ډریورۍ 2 میاشتنۍ مسلکي کورس څخه د دې قلوردو د ښوونې او روزنې له څانګې فارغ شول. او په هرات کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې یو مسلکي غل نیول کېدل. له دغه کس څخه یو شمېر نغدي پیسې هم ترلاسه شوي دي. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.